انسان دا چرت وي چې دی به دغسې پرېږدول سي افحسبتم انما خلقناکم عبثا قیامت په ورځ به ته راسې الله تعالی به د عملنامه دغسې درښکاره کړي هغه دی د الله بیره ونه لري fear of الله نه ولري دی ما ته هر کم ډیمیج کولی شو وایي ما او دی به په جنت کې داسې یو کله دغه دوی کوچي مانا دغسې به سره نږدې چې موږ نه کوو مان افیکټ یې وګوره په د روژې بعد هغه یو چا ول روژه ختم شول که مسلمانان ختم شول مګر چې ګناه د څه وسي د څه توبه وکړه هغه لایف موږ نه چینجو دغه مسجد که هر مسجد هر ځای چې ستا زړه انکلاینیشن الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال تعالى في مقام آخر فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحد منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا عمل حساب ولا عمل أو كما قال عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى جي د ضیاءالحق ورور مرحومې خور سره ښه وکړي الله تعالی دې جنت الفردوس په نصیب کړي د هغسې زموږ ځوان ورور چې وفات سو الله سبحانه وتعالی جي د ده مغفرت وکړي الله سبحانه وتعالی جي د آخرت ټوله منزلونه پر اسانه کړي مرګ خو ګورتو ته ګوري پر یو پله راځي او پر وخت راځي د هغه در مخه نسي راتللی د هغه بعده نسي راتللی نو داسې مبارک میاشت په روژه میاشت کې دی د دې دنیا څخه ولاړه چې په حدیث مبارک کې راغلی دي چې د جنت دروازې خلاصي د دوزخ دروازې بندي د جنت دروازې خلاصي نو په داسې وخت کې د الله تعالی یو خاص رحمت که ژوندي دي که مړي دي پر دواړو باندې د خاص د الله رحمت اوري نو ښه مبارکه میاشت یې یوړله خدای تعالی چې هغه دنیا ورښایسته کړي الله تعالی چې جنت الفردوس په نصیب کړي او زموږ ټولو ته چې الله سبحانه وتعالی ښه مرګ راکړي مرګ خو داسې شی دی چې یو حقیقت دی په دې کې دوهمه نسته او رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت و درګورتو شعر سړی هغه دی چې خپل نفس یې وپېژندي او د مرګ بعد چې ژوند شروع کیږي د هغه دپاره یې تیاري شروع کړله د هغه دپاره دی عمل کوي نو مرګ داسې شی دی چې که ایتیست دی که هندو دی که کرسچن دی که مسلمان دی ټوله پر دغه باندې یقین لري چې په دې دنیا کې موږ ټمپرري یو فرق یې دا دی وایي چې مسلمانان نه دي دی وایي اذا كنا عظاما نخره وایي پله چې موږ خاورې سولو یې پله چې موږ مړه سولو بیا دا زموږ اډوکې هم خاورې سي اسلام وایي محمد وایي صلی الله علیه وسلم چې بېرته را ژوندی کېږو قال اساطیر الاولین دا مسخریږي نعوذ بالله دی وایي دا سټوریز دي دا یو چاته چې سټوري کوي خوند پر اخی د سټوري سه دا هغه دی دا وایي واس ابن وائل عاص بن وائل د ایرانی رسول صلی الله علیه وسلم ته نو د یو چغو کې مړه چغو کوه
د هغه اډوکې په لاس کې وه، ابالی په دا لاس شی وموږل بالا یې داسې په هوا یې کړله، په هوا کې. اباله دی ورته وایي ته وایې چې د مرګ بعد یو بل ژوند دی. نو ته ماته ووایه دغه مړه چغکه وه او ما ښه وموږله، د اډوکې ما چې ریزې ریزې سولې. ته وایې چې دغه چغکه او موږ ټوله بېرته را ژوندی کېږو. دا خبره زه نه منم. دا څنګه کېدلی شي؟ خو وګوره ما ستا و مخ ته دغسې کړه. نو الله سبحانه وتعالی د سوره یاسین آخري آیتونه نازل کړل. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. وایي دغه نفر ته وګوره، څوک وایي؟ الله وایي. چا ته وایي؟ موږ ټولو ته وایي. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. وایي دغه نفر ته وګوره، الله ته مثالونه ورکوي. الله ته دی وایي چې وګوره داسې مړه وه، وګوره ما داسې ایشز جوړ کړله، داسې په هوا کې سوله. ونسي خلقه، او ده د خپله دغه ایرسو چې دی ما څنګه جوړ کړی و. خلق من ماء دافق، د یو ناپاکه اوبه څخه ما دی جوړ کړی و. ایحسب الانسان ان یترک سدى. وایي دا انسان دا چرت وایي چې دی به دغسې پرېږدول سي. افحسبتم انما خلقناکم عبثا. وایي تاسې څه چرت وایي؟ الله تعالی وایي په سورة المؤمنون کې افحسبتم انما خلقناکم عبثا. وایي تاسې څه چرت وایي چې ما تاسې ټوله پیدا کړي یاست، ساوت و نورت و ایست و ویست، دا ټوله پیدا کړي یاست خلک. دا عبثا یو بیکاره پیدا سوي یاست. وانکم الینا لا ترجعون، تاسې ما ته بېرته راځئ نه، تاسې دا چرت والی دی. بیا الله سبحانه وتعالی وایي په قرآن کې، وایي ما اسمان او مځکې چې پیدا کړي دي، وما خلقناهما لاعبین. وایي ما دا د بازي دپاره نه دي پیدا کړي. نو دا ټوله آیتونه موږ ته وایي چې دوسته، محترمه، وروره، خورې، ځوان، سپین ږیری، ګور ته ویل کېږي پام کوه، پام کوه، پام کوه. ته آزاد نه یې. نو آزاد نه یې ته. ستا ژبه چې شوري، ملایکه ټک 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 ګرته لیکي. په قرآن کې راغلی چې وایي دا ژبه څه چې ته یو تورې مازې راوکړ، هغه په ریکارډ کې پاته سو. بالا دا permanent thing, not even after millions of years someone come and erase it. اپا ریکارڈ کی بالا پاتس قیامت پا ورز بتراسے اللہ تعالیٰ بدا عمال نامہ دا غصد اشکارا کی آدھی. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اخوف الآیه علماء وای داغه د قرآن درګورتو هغه آیت چې انسان وبېریږي چې وای مثقال ذره، the smallest amount of good deed and the smallest amount of bad deed چې تا کړي په دنیا کې یاره ته به وګورې د قیامت په ورځ. نو ګرانو وروڼو، څنګه چې دا دوه مرحومه چې دنیا څخه ولاړه، زموږ هم وارې دي، هېڅوک نه پاچېږي. نو راسي هغه کارونه وکړو چې الله ځنځې راضي سي. او زموږ اسلام ډېر اسانه دی. دا په خبرو نه، په حقیقت سره اسانه دی. اوس که یو څوک را ولاړ سي، یار هر ځای ریډ سیګنل لګولی دی، موږ ته وایي بریک ووه، بیا یې کامرې لګولې دي، وایي سپیډ سلو ډاون که، بیا یې هغه بیلټ راته وایي وتړه. که یو څوک عقلمند سړی یې دا خبره وکړي، وایي وګوره هر ځای ریډ سیګنل، هر ځای سپیډ چیکنګ دی، سپاټ دی، بیلټ راته وایي، دا راته وایي. دا څونه ظلم کوي زموږ سره. بل ورته وایي وروره ظلم نه دی، دا ستا دپاره وایي، زما دپاره وایي. خو زموږ په بیک ہوم کې څه حال دی؟ په ټوله سب کانټیننټ، انډیا، پاکستان، افغانستان، بنګلادیش، یو کافر تللی و بیک ہوم ته، انډیا ته تللی و، کوم وطن تللی و. نو دا ټرافیک یې هلته ولیدی چې دا ټرافیک یې ولیدی چې د دې خوا څوم موټر دی، دې خوا څوم موټر دی.
هلته که سړی سیده ولاړ سي باید سړی اریان سي چې ولې سیده سي باید چې اپسایډ ډاون ولاړ سي. نو وایي هلته دی مسلمان سو. ول یو چا ورته ولې مسلمان سولې؟ ول ما چې دا سیسټم ولیدی هلته بیک هوم کې انډیا او پاکستان او کوم ځای و، ول دا ټرافیک چې مې ولیدي ول دا موټران د جې خوا څومره روان دي، د جې خوا څومره روان دي، د جې خوا او اکسیډنټ نه و. ول ما یو څوک دی چې دا سیسټم رن کوي هغه الله دی. ول په انساني عقل خدا نشي کېدلی. نو دا مې درجې پر درته ویل چې موږ په دغه وطنو کې چې ناست چې ګوره هر یو خپل لاین لري، ته دې خوا ته مه راوړه زه دې خوا ته نه راوړم، په دا خپل لاین کې روان یو. او دا لاین زموږ دپاره هغه پیس آف مایند. زه د خپل فیملي سره ناست یم، چپس هم خورم، کوک هم څښم، خبرې هم ورسره کوم، نایګرا فال ته هم روان یم، ډاون ټاون ته هم روان یم. ولې دا ټرافیک زه داسې پیس آف مایند کړی یم. اوس بیک هوم کې زه پیس آف مایند نسم کېدای، درغو چې هایوې ته رانسم. نو دا مې درجې پورې ویله چې الله سبحانه وتعالی چې موږ ته ویلي دي چې درواغ مه وایه، چیټینګ مه کوه، لاین مه کوه، لمونځ مه قضا کوه، خطایسته مه کوه. دا یې زما او ستا دپاره ویلي دي. یو شیخ وایي زه درګور تو ډیر بی ویت می. عجیبه خبره یې کړې ده، ما ډېره خوښه شوه. وایي زه درګور تو ډیر بیریږم د چا څه؟ د الله څه. او باید چې هر مسلمان د الله څخه وبېرېږي. و درګور تو ډیر د الله څخه بیریږم. ول د الله بعده چې زه د یو چا څخه بیریږم هغه د هغه څخه بیریږم چې د الله څخه نه بیریږي. ول د هغه څخه بیریږم چې د الله څخه نه بیریږي. ولې دا سړی که د الله بیره ونه لري، فیر آف الله نه ولري، دی ما ته هر رقم ډیمیج کولی شي. هی ډزنټ کیر. اوس ما او تا چې یو چې زه تا ته تکلیف نه درسوم، ته ما تکلیف نه رسوې، چی شدي په مابینځ کې؟ موږ وایو الله راته ګوري. نو الله سبحانه وتعالی چې ما ته وایي چې درواغ مه وایه، دا ستا ګټه ده. چې تا ته ویلي چې خطایسته مه کوه، دا زما ګټه ده. خدای تعالی دا معاشره داسې جوړه کړله چې یو د بله تاسې هیلپ وکړئ. په مابینځ کې دغه مه کوئ، یو د بله ریپ آف مه کوئ، یو د بله تاوانونه مه رسوئ. بل مثال به در وښیم د زموږ د اسلام ښایستهوالی. پلار ته یې ویلي دي چې خپل د اولاد حق ادا که، دا ستا اسلام دی، دا ستا جنت دی. په مشکات شریف کې حدیث دی، وایي پلار چې سهار راووځي د خپل د اولاد دپاره نفقه ګټي. د ده نیت دا دی چې زه چاته لاس ونه نیسم، خپل د اولاد دپاره یو انکم، یو نفقه وګټم. ول د قیامت په ورځ به د ده مخ د 14مې سپوږمۍ فل مون په رقم بریښي. معنا دی به جنتي. صرف دا یې کړي دي چې د کور څخه دی راوتي، دا یې نیت و چې خپل د اولاد فیملي دپاره یو نفقه وګټه. او اولاد ته بیا ویلي دي چې دغه ستا پلار دی، دغه چې مور ده، د دې دواړو حق ادا که، خدای تعالی به ستا ته جنت درکړي. وایي چې پلار ته د محبت په سترګه وګورئ کله یو حج چې وکړي. حضرت عمر ورته ویلي رضی الله عنه، ول داسې خو نو زموږ په اکاونټ کې به ډېر حجونه یې. ول هره پلار ته ګورم هغه به حج وي، هره پلار ته ګورم هغه به حج وي. انو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل د الله سبحانه وتعالی خزانې در دغه لا ډېرې دي. معنا چې هر څونه ته عمل وکړې هغونه خدای تعالی ستا په اکاونټ کې حجونه، هغونه ستا په اکاونټ کې چې 3 وارې قل هو الله احد وایې، یو قرآن درته لیکل کېږي. مېرمنې ته ویلي دي وایي ته ستا خاوند دی، د ده حق ادا که، دا ستا جنت دی، دا ستا اسلام دی. خاوند ته بیا ویلي دي وایي دا ستا مېرمنه ده، ته د جې حق ادا که، دا ستا جنت دی، دا ستا اسلام دی. نو دا شیان خو کافر هم کوي، د اولاد ټیک کیر کوي، د فیملی ټیک کیر کوي که نه کوي؟ کافر هم کوي، مګر مسلمان چې وکړي دا د ده اسلام سو، دا د ده مذهب سو، دا د ده جنت سو، دا د ده کامیابي سوله. ولې د مسلمان هر شی تشناب څنګه بد شی دی، مګر په سنت طریقه ته واشروم ته ولاړ سه، په چپه پښه دعا ووایه، چې راووځې راسته پښه دعا ووایه. هر څونه عمر چې تا هلته چیر کړي هغه ته په ثواب کړي. وایي اسلام د بیت الله څخه بیت الخلا ټوله اسلام درښیي. چې یو چا سره ستړی مسئله کوې دغسې وکړه، یو چا ته خندا کوې دغسې وکړه،
دا ټول شان دنیا خلق یې مګر موږ مسلمانان سبحان الله ریچ رسول صلی الله علیه وسلم موږ ډېر ریچ پرېښولو یتیمې نه یې پرېښولې موږ ته یې ویلي دي وایي که ته 2 لوڼې لرې او راولاړ سې د خپل لور ښه تربیه وکړې ښه تعلیم ورکړې ډوډۍ ورکړې شلټر ورکړې او یو ښه ځای نکاح ور وکړې نو رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه سړی بی ویت می برادرز عجیبه خبره ده دغه سړی چې د خپل د لور ښه تربیه او صحت او ایجوکیشن او یو ځای واده کړل دا ټوله ټیک کیر یې وکړي رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه سړی دا پلار او زه فی الجنة کهاتین وایي ما او دی به په جنت کې داسې یو کله دغه 2 ګوتې معنی دغسې به سره نږدې یو نو زموږ اسلام ډېر مبارک مذهب دی It's all about understanding چې موږ understand کو د دې دپاره دغه گزارش دی چې 2 خبرې گزارش کوم بالا ازما وخت انشاءالله ختم دی یوه گزارش دا دی چې راسي ټوله موږ د الله په بارګاه کې توبه وکړو ګوره توبه موږ څه غلطیانې کېږي داسې مسلمان نه دی چې غلطي نه کېږي مګر 2 رقمه انسانان چې یو هغه دی چې ګناه وکړي دی وایي اټس اوکې دا 2022 دی دا کینیډا دی دا داسې دا بدماش دی بل بیا هغه دی چې ګناه وکړي ګناه وي ځنځې وسي دی چې شي وایي یا الله زما څه غلطي وسول ما وبخښه نو الله سبحانه وتعالی وایي زه دی داسې بخښمه کله نیو بورن بیبي چې التائب من الذنب کمن لا ذنب له هغه سړی چې د ګناهو څخه توبه وکړي داسې دی کله ګناه چې کړی نه ده د موسی علیه السلام په زمانه کې اوبه نه وې دی ورته موسی علیه السلام د خدای څه وایي چې اوبه راوړه موسی علیه السلام ګر ته بوتله خدای ته دعا وکړه عجیبه کیسه ده 10 وارې مې کړې ده دو الله تعالی ته یا الله اوبه الله تعالی ورته وویل ول دا تا چې خلک راوستلي دي د دې په مابینځ کې یو نفر دی 40 کاله کېږي زما نافرماني کوي 40 کاله کېږي درغو چې دی د ګیدرینګ څخه ګیټ آوټ نسي زه باران نه کوم موسی علیه السلام ورته دغه د الله شرط دی درغو چې دا نفر ونوځي الله باران نه کوي دی دا نفر دا خبره واورېده د موسی علیه السلام دی په ځان وپوهېدی چې I'm the criminal دی الله تعالی ته څه وایي عصیتک 40 سنة یا الله دی او الله خبرې سره کوي اورې اوس دی الله خبرې سره کوي د ګناه ده د 40 کاله د ګناوي اماونټ پیریډ هغه ده د 40 کاله اوس دی الله ته څه وایي 40 کاله یا الله ما ستا نافرماني وکړه تا درننه زه چاته اکسپوز نه کړلم چې دغه دی تا چاته زه ښکاره نه کړلم یا الله که زه نن د خلکو په مابینځ کې راووځم خو ګر ته پر ما باندې توکې ګر ته ما ته وایي شیم اون یو راته وایي نو یا الله ما چې کړي دي بیا یې نه کوم ما چې کړي دي ما غلط کړي دي بیا یې زه نه کوم زما توبه ده وایي باران شروع سو ګناه د 40 کالو او توبه د 2 دقیقو ګناه د 40 کالو او توبه صرف د 2 دقیقې لاله الله باران شروع کړ موسی علیه السلام الله تعالی ته وایي نفر خو وتلی نه دی استا شرط کنډیشن هغه خو پوره سوی نه دی الله تعالی ورته وایي هغه نفر په سبب ما باران درولی و د هغه نفر په سبب ما باران بیرته شروع کړ د ده په سبب ما باران بند کړی و د ده په سبب مې بیرته باران شروع کړ موسی علیه السلام ورته وایي یا الله هغه نفر څوک دی ما ته خیر ښکاره که چې څوک دی کم یو دی الله تعالی ورته وایي چې دی زما نافرمان و چې دی یو غټ کریمینل و ما تا ته نه کېده ښکاره چې دی څوک دی ما پر ده باندې پرده ایښې ده اوس خو نو دی پاک مؤمن سو توبه یې وکښله
نو زه څنګه در ښکاره کړم چې دا څوک دی؟ نو زما ګران وروڼو محترمو مشرانو دغه یو ګزارش دی. دا اوس د جمعې په ورځ ما تللی چې د جمعې په ورځ بیان یې فرایډې بیان چې موږ ورته وایو، ما د هغه خبره ورته وکړه ګرد دوستانو ته چې راغلي دا زموږ مسلیان. ما په روژه کې یو خبره درته کوله، ما هغه زه ریپیټ کوم. هغه دا دی چې موږ قرآن هم وایو، ذکر هم کوو، تهجد هم کوو، صلات و تسبیح هم کوو. په دا روژه کې موږ ورته وکړل او قیام اللیل مو وکړئ او ډونیشن خیراتونه مو وکړل، که بیک هوم وي که د مسجد وي که هر ځای. may Allah accept all of those donations. مګر یو شی موږ نه کوو، مال هغه شی چې موږ نه کوو مال افیکټ یې وګوره د روژې بعد. هغه یو چا ول روژه ختم شول که مسلمانان ختم شول؟ روژه ختم شول که مسلمانان ختم شول؟ ول هغه اوداسه ځای وضوخانه ژاړي، مسجد ژاړي، وایي څه شول هغه مسلمانان چیرې ولاړه؟ نو هغه څه شی دی چې ما ګورته وروڼو ته وویل او ځان ته وایم تاسو ته وایم، موږ لایف نه چینجوو. دغه زموږ غټ پرابلم دی. موږ عمل کوو، ذکر کوو، مګر چې دغه نفر ته وایي چې لایف چینج که راسه د نن بعده هغه لایف شروع که چې د الله سره یاري، د الله سره دوستي. وہ ګناه د څه کېږي، ته انسان یې، مګر چې ګناه د څه وسي د څه توبه وکړه هغه لایف موږ نه چینجوو. موږ وایي سمه ده حج هم کومه، عمره هم کومه، صلات و تسبیح هم کوم، مګر ته ما ته وایې چې لایف چینج که I am not ready for that one. نو راسي ګران وروڼو خپل لایف چینج کو. د الله سره معامله ده، ډایرکټ د الله سره معامله ده. دغه یوه خبره چې راسي ټول د الله په بارګاه کې توبه. هغه لیست وګورو، ګناه کبیره علما لیکلي دي لیست، په هغه لیست کې وګوره زه خو نه یم 300 تقریبا یا بعضو علما 200 سل میجر سنس لیکلي دي. هغه لیست کې وګوره زه خو نه یم، که نه یې الحمدلله، که یې ژر د مرګ در مخه توبه، د مرګ در مخه توبه. او دوهمه خبره او آخري خبره دا ده ګرانو وروڼو او مشرانو چې انوایرمنټ نه یې نه، که زما او ستاسې انوایرمنټ نه یې، خدای دې وکړي چې زه هر څونه غټ حاجي یم، خدای دې وکړي چې زه هر څونه غټ مبلغ یم، زه هر څونه غټ مفتی یم، شیخ الحدیث یم. والله I'm telling you brothers چې زموږ څخه انوایرمنټ نه یې، که زما دا ژیره وینې، که ستا کورته وینې، که جرخچینه وینې، که دا قاریان وینې، الله دې دوی په عمر کې برکات ورکړي. it will disappear. دغه انوایرمنټ چې اوس موږ جوړ اوس کړي ټمپرري، دغه انوایرمنټ مو کنټینیوسلی پکار دی، خصوصا زموږ د نیو جنریشن دپاره. هغه یو پلیټفارم غواړي. نو هغه دپاره دا گزارش دی چې د مسجد سره زموږ تعلق جوړ شي. که دغه مسجد یې، که هر مسجد یې، هر ځای چې ستا زړه انکلاینیشن یې، چې ستا کنټینټ، مګر موږ باید چې داسې یو ځای ولرو چې دغه په دغه روژه کې ته یقین وکړه. اوس ما چې پراته دي راکټس ځوانان دا ټوله روژه کې اوس په ویډیو هم در ورسېږي، دا ټوله افطار 6 که 5 ځوانان د افطاري دی کوله، سیټ اپ یې دی کوي. هغه زلمی ورور خدای تعالی دې وزونه ورکړي چې په سر کې رالي دی، خو هر کال ماشاءالله په روژه کې هیز هیډ اف د ټیم عمرې چې ما زلمی ته تلیفون ور وکړي، مال که ته یې I will be doing 7 days، که ته نه یې مال زه 3 days per week iftar serve کوم، مال 7 days a week it will be very difficult for us. که ته یې ولزه دلیم عمل بسې انو رالی. خو د خدای تعالی کارونو یو هفته بعد دینا جوړ سو، بیا د هغه بعد ماشاءالله مبارک سفر ته ولاړی، مګر دلته نه پران ټرین کړل. نو د هغه بعد دا ټول روژه ماشاءالله the rest of 20 days یا ما په خاصه 22 days ګرته ځوانانو او دلته به بازی کول په دا ځای کې، په دا کوچنی ځای کې. نو دا مې درجه پر تویله چې موږ دی کواړو دلته به راولو، بازی به پکو، بیا به نو ته کې د قران او د حدیث د آخرت خبرې ورته کوي. نو تاسو در ماشو شاعرانه ایکسپیرینس لري. موږ الحمدلله نګټ مسجد، ابو بکر مسجد، مارخم مسجد، دلته یو مسجد بیت الامان نو بیت الایمان دی کم یو دی اپر 16 عمر خام چې دی امام ازما شریک دی. دا هغه په انستګرام کې ما ولیدل بریک فاست وذ امام،
breakfast with imam انو نبیل نمیش زما اشنا دی بالا زور ته دا تاسو څنګه وکړله ګرته یوت را غوښتي وه بالاول ما داسې بس مینجمنټ وله دس از د پیکیج هغه دغه دغه بجټ دی نور کار مال زه کوم مال ته دغه راته دا یوت تا په فجر کې څنګه راوغوښتله ول هغه خو ما در مخه نه کار وکړ مال څنګه چې وکړې ول موږ ورته وله هر نفر یوت که څلوېښت ورځې پرله پسې کنټینیوسلی 40 days په جماعت لمونځ وکړي موږ هغه عمرې ته استو او یو هاورډ بورډ آی تھنک آی ایم پروناونسینګ رایټ هاورډ بورډ چې هاورډ بورډ ول هغه ورکو ول د هغه در مخه په هاورډ بورډ په عمره د سهار په لمانځه مخته کړې وه نو بیا مو چې ورته ویله چې بریکفاسټ وت امام ان باسکټ بال دا شان ول هغه ګرته راغله نو الحمدلله دا کارونه موږ هم کولی شو دا چې شو دا راکټ ساينس نه دی چې دا یوازې بیت الاعمال یا نګټ مسجد کولی شي موږ نه څه کولی دا د خدای د الله طرف څخه قبولیت دی که زه قبول کړلم که ته قبول کړلې الله زموږ څخه هم کار واخلي زموږ د اولادو څخه هم کار واخلي الله سبحانه وتعالی چې موږ ټوله وبخښي الله سبحانه وتعالی چې زموږ دغه دنیا هم را ښایسته کړي زموږ آخرت هم را ښایسته کړي جزاکم الله خیر دعا وکړئ